سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او صحتمند به وئ. بیا هم د یو نوي ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. په دغه ویډیو کې تاسو ته دوستانو ښیم چې څنګه کولی شئ بایبیټ صرافي کې له 0.0 سنټونه نیولې تر $1000 پورې د ګټلو چانس ترلاسه کوي. نو راځئ ویډیو را سره تر پایه وګورئ او که دغه ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ زموږ چینل سبسکرایب ټلګرام چینل کې هم موږ سره جوین شئ. خانو دوستانو، بایبیټ صرافۍ کې یو آفر ده چې دغه آفر صرف 3 ورځې پاتې 3 ورځې وروسته ختمیږي. که چا ګډونه کولی شي دغه خپل چانس وازمایي او دغه کې چې هر مقدار ډالر ورته ووتل هغه ترلاسه کړي. اوس به دغې کې څنګه ګډون کوو؟ دې کې د ګډون لپاره دوستانو تاسو به خپل بایبیټ اکاونټ راواز کړئ. دلته به په ریوارډ هب باندې کلیک کړئ. ریوارډ هب چې مو کلیک کړو دوستانو لاندې به راشئ را به شئ. دغلته دغه آفر به را پیدا کړئ. دا ګورئ چې زه تاسو ته په نښه کوم. په همدې نوم او شکل دا آفر به را پیدا کړئ. پرې به کلیک وکړئ. چې کله مو په کلیک وکړو دوستانو دغلته ګورئ تاسو ته مختلف ټاسکونه درکوي. کله چې دې کې تاسو هر یو ټاسک تکمیل کوئ تاسو ته په چانس درکوي چې تر څو وشئ دغه ایونټ کې خپل چانس امتحان کوي چې څومره پیسې درته روځي. مثال ګورئ دلته تقریبا ټوټل 15 ټاسکه موجود دي. په دې کې دغه لومړني 2 اسانه دي، ترسره کول یې راحته دي. لومړنی ټاسک دا دوستانو دی وی چې لږ تر لږه تاسو د کانورټ وکوئ د $100 په اندازه، یعنی دا نه چې روغ $100، یعنی تاسو په $1 $2 کانورټ کوئ چې کله ټوټل $100 ته دغه اندازه ورسېده موږ تاسو ته یو چانس درکوو چې ما ترسره کړه. دا اوس دغه آفر چې ده دوستانو یو څه مصرف لري، یعنی کله چې کانورټ کوئ هلته ریټ جګ او ټیټ کېږي، یو څه مصرف لري. ټوټل لومړنی ټاسک په $1 تکمیل کېږي چې ما خپله تکمیل کړ $1 یې کټ کړ. نو ستاسو هم خپله خوښه ده که $1 غواړئ مصرفولی شئ، که نه غواړئ راځو دوم ټاسک ته. دوم اسانه ده، ډېر فیس نه لري، شاوخوا 10 سنټه دغه شاوخوا تاسو څخه کټئ. دا دوستانو څه وایي؟ دا وایي چې تاسو لږ تر لږه ټریډینګ وکوئ په سپاټ کې چې اندازه یې $100 ته ورسېده موږ تاسو ته یو بل چانس درکوو. لاندې بیا یو بل ټاسک ده چې دا وایي مرجان ټریډینګ وکوئ چې $200 ته اندازه ورسېده موږ تاسو ته 2 چانسه درکوو. دغه دوستانو ما خپل اکاونټ کې کوشش وکړو خو دغه ټریډینګ راواز نه شو ماته. تاسو کولی شئ په خپله ټرای وکوئ که تر سره مو که 2 چانسه پدې دي. دغه بل خو زموږ لپاره نور سخت دي، دا نور دا موږ نه کوو. ښه اوس راځو چې څنګه دا تکمیل کړو. لومړی دغه لومړنی ټاسک ده، که خوښه مو دوستانو تکمیلو مو زه درته طریقه ښیم. $1 مصرف لري، نور ستاسو خپله خوښه صحیح ده، او که نه مو تکمیلو هم ترې تیر شئ. دا چې مو ووهه دغلته تاسو ته یو آپشن درکوي د کانورټ، هغه چې ووهئ تاسو راوړي دغلته صفحې ته، یا په خپله هم دې صفحې ته راتلی شئ. دغلته ګورئ کانورټ یې لیکلی، په دې کانورټ به کلیک کوئ. دغلته تاسو لومړی به په دې جمع کلیک کوئ، دا کوچنی. دلته به خپله پیسې ټرانسفر کوئ دې برخې ته تر څو کانورټ وشئ کړئ. دا چې مو ووهه خپل اکاونټ څخه دوستانو USDT یا هر څه درسره USDT به هم انتخاب کوئ، ماکس به وایي، کانفرم به یې کوئ. نو دلته به لومړی خپلې پیسې ټرانسفر کوئ تر څو تاسو ته اویلیبل شي. ما سره اوس فعلا تقریبا $6 اویلیبل دي. ښه دلته اوس څنګه کار کوی شو؟ لومړي کې به USDT انتخاب کوئ، دوم کې به ځان ته یو کوین انتخاب کوئ، 4 کوین انتخابوئ. دلته به بهتره ده دغه ایمنټي یا داج کوین انتخاب کوئ. داج کوین انتخاب کوئ دوستانو، ښه ده. دلته به په دغه ایمنټي باندې کلیک وکوئ او داج کوین به ورته انتخاب کوو موږ. ښه نو زه بیا کلیک کوم دوستانو، دغه د داج کوین دا دریم داج کوین به انتخاب کړو. دلته نور تاسو که د $1 اخلئ که د $2 واخلئ، خو لږ تر لږه 20 کوینو پورې اخلئ دوستانو. لږ تر لږه د $4 په اندازه اخلئ او خرڅوئ. بیا مختلف کوینونه شته چې په کمه هم اخیستی شئ، لکه ایمنټي تاسو کولی شئ په $1 واخلئ او خرڅه کړئ، هېڅ مشکل نه لري. خو لکه داج کوین به تاسو بیا لږ څه ډېر اخلئ. خیر تاسو هم د ایمنټي واخلئ، مشکل نه لري. که پیسې مو کمي ایمنټي واخلئ او که یو $4 لرئ داج واخلئ. اخلو به یې څنګه؟ دلته به دا ماکس ووهو. مثال ما سره $6 دي، دا د $6 شو. دلته به دغه آپشن باندې کلیک وکوئ او دا تاسو ته اخیستل کېږي. چې کله مو واخیسته دلته به دا ډیټا نښه ووهئ، بېرته به یې داسې کوئ، بېرته به بیا دا ماکس ووهئ، بېرته به دا ووهئ، بېرته به یې خرڅ کړئ. نو په دغه ډول به یې اخلئ او خرڅوئ. ځان سره به حساب نیسئ چې کله د $100 مو وکړلو نو تاسو ته دا لومړنی ټاسک فعالېږي دوستانو او تاسو ته یو چانس درکول کېږي. زه راځم دا ګورئ ما ترسره که فعال شوی. دوم ته راځو، دوم وایي چې تاسو سپاټ ټریډ وکوئ د $100 په اندازه. دا څنګه کېږي؟ دې ته بېرته بیا راځو د ټریډ په برخه. نو دلته به په دغه سپاټ باندې کلیک کړو. دلته ګورئ دوستانو کله چې تاسو په دې برخه کې یو کوین اخلئ او خرڅوئ چې اندازه یې $100 شوه، تاسو ته دا آفر فعالېږي. دا به څنګه کوو؟ لومړی به دا لیمټ کلیک کړو، دا به مارکیټ کړو. دلته اوس تاسو سره به $، موجود که موجود نه و دا جمع ووهئ، بل ویلیټ کې به یې انتقال یې کړئ تېر ځل غوندې. نو دلته به راځئ یو کوین به اخلئ، په $1 یې اخلئ، په 2 یې اخلئ، په 15 یې اخلئ به او خرڅوئ به، اخلئ به او خرڅوئ به. تر دې حده به اخلئ او خرڅوئ چې دا د تاسو د اخیستلو او خرڅولو اندازه $100 پورې ورسیږي.
نو که په 15 ډالرو دا کار کوي، مثال یو ځل مو واخیسته، یو ځل مو خرڅ کړه 10 ډالره شو، نو په دغه ډول به ځان سره حساب نیسئ. ښه چې دا مو هم وکړو، دا دوم ټاسک هم درته فعالیږي، څنګه چې ګورئ دواړه ماته فعال شوي. باقي ټاسکونو باندې ستاسو خپل ټرای کولی شئ، هغه هم کولی شئ، خو ما دغه 2 تکمیل کړو. ښه دا چې مو تکمیل کړو، اوس به څنګه د دې ګټه اخلو. دلته به په دا ټاسک باندې کلیک کړو دوستانو. چې په دې مو کلیک کړه، دلته موږ ته دا ډول صفحه راځي. دلته ګورئ لومړي کې 20 سنټه دي او غټه جایزه چې ده 1000 ډالر ده، او همداشان ګډ لایکي هم لري، یعنی څه هم تاسو ته امکان لري راونوځي. ښه نو ما دلته یو چانس لرم، ګورئ راځو په دا ټیک چانس باندې کلیک کوو، څه به راووځي. نو ګورئ بدبختانه بیا هم 20 سنټه ماته راووتل. 20 سنټه راووتل، نو نظر په چانس د 400 تاسو ته ووتل. دا چې درته وتل دوستانو ډایرکټ تاسو ته اضافه کیږي. په دغه دوم چانس کې مې هم دوستانو ما ټرای وکړه، په دې کې هم ماته 20 سنټه ووتل. څنګه چې ګورئ 20 سنټه یو کې 20 سنټه بل کې، یعنې 40 سنټه ووتل. نظر په چانس د 400 درته وتل. نو دا ګورئ اضافه هم شول، 4.1 ول او 4.1 شو، یعنې 20 سنټه هم دا اضافه شو. نو کولی شئ په دغه افر باندې ټرای وکوئ دوستانو. نظر په چانس مو وګورئ چې څه درته راوځي.